السلام علیکم، وخت مو په خیر. د کندوز رادیو د دې سات خبرون ته مو زه صدیق الله لیوال هرکلی وایم. نن یک شنبه د اساده تلسمه چې د 2024 کال د اگست د 9 نیټې سره سمون خوري. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. طالقان کې د کورنیو تولیداتو دویم نندارتون پرانیستل شو. اقتصادي معاونیت وايي 114 کیلومتره نه لیکه د افغانستان په خاوره جوړه شوې. د مالدارۍ او لبنیاتو د پراختیا هڅې افغانستان د میلیارډونو ډالرو پانګونې ظرفیت لري. او عراقچي وايي د سیمې هیوادونه د پر خپلو هیوادتیاو تکیه او د اسلامي یووالي پیاوړتیا ته کار وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. طالقان کې د کورنیو تولیداتو دویم نندارتون پرانیستل شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وايي د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د کورنیو تولیداتو او محصولاتو دویم نندارتون پرانیستل شو. د یاد وزارت په وینا په دې نندارتون کې پر کورنیو تولیداتو د ملاتړ، د صنعت پر پراختیا، د پانګونې پر جذب او تولیدونکو ته د بازار موندنې د فرصتونو پر برابرولو ټینګار وشو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د خبرپاڼې له مخې په نندارتون کې له بېلابېلو ولایتونو لسګونه او تولیدي او صنعتي شرکتونو خپل محصولات په بېلابېلو برخو کې په 50 غرفو کې نندارې ته ایښي دي. دغه نندارتون به 3 ورځې دوام وکړي. اقتصادي معاونیت وايي 114 کیلومتره نه لیکه د افغانستان په خاوره جوړه شوې. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وايي تر اوسه د ټاپي پروژې 114 کیلومتره نه لیکه د افغانستان په خاوره کې جوړه شوې ده. د چارواکو په وینا ټاپي پروژه د ترکمنستان طبیعي ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي چې د بشپړېدو په صورت کې به افغانستان ته د ترانزیت له درکه هر کال سلګونه میلیونه ډالر عواید ولري. د اقتصادي معاونیت په خبره د دغه پروژې له لارې به هیوادوال نسبتاً د ټیټې بیې طبیعي ګاز ته د لاسرسي زمینه هم برابره شي. ټاپي پروژه د افغانستان له مهمو بنسټیزو او سیمه ییزو پروژو څخه ګڼل کیږي چې د سیمې د اقتصادي همکاریو د هیواد د عوایدو د زیاتوالي او د کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې مهم رول لرلی شي. د مالدارۍ او لبنیاتو د پراختیا هڅې افغانستان د میلیارډونو ډالرو پانګونې ظرفیت لري. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلین وايي د مالدارۍ او لبنیاتو د پراختیا لپاره یو شمېر پروګرامونه پیل کړي دي. د دوی په وینا افغانستان د صنعتي مالدارۍ د پراختیا لپاره پراخ امکانات او مناسب ظرفیت لري. د یاد وزارت مسؤلین زیاتوي چې د کورنۍ او بهرنیو پانګوالو د جذب لپاره هڅې روانې دي. دوی وايي پانګوالو ته په تخنیکي، مسلکي او ویترنري برخو کې لازمي اسانتیاوي او همکارۍ هم برابروي. د خصوصي سکتور استازي وايي افغانستان د صنعتي مالدارۍ په برخه کې د میلیارډونو ډالرو د پانګونې د جذب وړتیا لري. د دوی په باور که په دې سکتور کې پانګونه زیاته شي، هیواد به د لبنیاتو او حیواني محصولاتو په یو مهم صادروونکي بدل شي. او وروسته خبر دا عراقچي وايي د سیمې هیوادونه د پر خپلو وړتیاو تکیه او د اسلامي یووالي پیاوړتیا ته کار وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي ویلي چې د سیمې هیوادونه باید پر خپلو وړتیاو او امکاناتو تکیه وکړي او د رښتینې ورورولۍ او متقابلې همکارۍ پر لور ګامونه واخلي. عراقچي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د ایران وسلوالو ځواکونو د نړۍ د یو پرمختللي پوځ ځواک پر وړاندې خپل پوځي توان او اقتدار ثابت کړی دی. هغه ټینګار کړی چې د مسلمانانو یووالی او همغږي کولی چې د سیمې هیوادونو ته توان ورکړي څو د بهرنیو لورو لخوا د رامنځته کیدونکو ننګونو پر وړاندې په ګډه ځواک او قاطعیت ودرېږي. دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مو الله مل.